امازون له کوم ځای نه شروع کېږي؟ امازون اوله کې یو انګېزه غواړي چې ته تصمیم ونیسې چې ته په رښتیا غواړې امازون شروع کړې که نه. ډېر خلک دي یو قسم احساسوي چې زه باید امازون شروع کړم، زه باید آنلاین کاروبار شروع کړم، خو عمل کې هیڅ شی نه کوي، اقدام نه کوي. نو دې په خاطر یو قوي اراده پکار ده. اول تر ټولو غټ شرط یې دغه دی. له هغې وروسته ته په اسانۍ سره یوټیوب ته ځې، هلته لیکې چې زه څه ډول امازون خلاصولی شم، اکاونټ څه ډول جوړېږي، د هغې مربوطه ویډیوګانې ګورې، اکاونټ جوړولو ویډیوګانې تقریبا 2 یا 3 ویډیوګانې چې وګورې، ته کولی شې په نیم ساعت 1 ساعت کې اکاونټ جوړ کړې. هر وخت دې چې اکاونټ جوړ کړو بلې مرحلې ته ځې چې زه پروډکټ څه ډول لیست کړم او څه شی خرڅ کړم. خلک په د پروډکټ پیدا کولو لیست کولو کې ګیج کېږي چې زه څه شی باید خرڅ کړم او څنګه یې